سلامونه قدرمنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي او د صحت پر ګاڼه سمبال اوسئ. هیواد مې خپرونه ده او زه ندیم نور ستاسې په درانه چوپړ حاضر یم. په خپرونه کې راسره دروند قدرمن د پاک سپېڅلي وجدان او ستر شخصیت خاوند جاوید حضرتي مېلمه دی راسره. حضرتي صاحب ښه راغلاست درته وایو خپرونې ته. نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه د هیواد مې برنامې څخه چې تلې ځوانان ستایلې دي او موږ ته یې دعوت راکړی ده. ژوندی اوسئ. مننه. راځو خپلې خپرونې ته. حضرتي صاحب اړتیا څه وه چې ټولنیزو فعالیتونو ته مو موخه وکړه؟ په هیواد کې ناورینونه راغله او دې ته اړتیا وه چې ځوانان ټولنیز فعالیت وکړي او د څه غربت او څه لاملونه او د دې شاته یو قسم شتون لري چې موږ ټولنیز فعالیتونه شروع کړو په ننګرهار کې. کولی شئ هغه کیسه بیان کړئ؟ قصه خو داسې وه چې د همدې قصې لامل شو چې ما ټولنیز فعالیتونه او څه نوي اقدامونه وکړه د هغې د مخې نه چې یو ورځ په همدې ښار کې یو ماشوم لاره بنده وه خو دا ماشوم ناست و ګاډي ته یې کتل خو خوا ته یې کېناستل او ما له بچی څه خبره ده څنګه تشویش کړي خو ده راته وویې کاش پلار مې ژوندی وی زه به په دې ښوونځي کې وم خو چون هغه ښوونځی شخصي و او د دې وسم نه کېدله بیا مې ورته وویل دولتي ښوونځي خو شته ولې ورته مراجعه نه کوې خو ما ته وویل چې زه د هغې وس د وخت ورته نه لرم ځکه زه غریبي وکړم که دا وکړم خو بیا د همدې احساس شو چون هغه یتیم هم و سرپرست هم نه لرو ده بیا هغې احساس باندې زموږ وجدان عجیب شو باید موږ داسې فعالیت وکړو چې دې خلکو ته کار وکړو. ډېر ښه دی. حضرت صاحب پیل کارونه مو څه وو؟ په پیل کې چې په دغه سیټ اپ کې تاسې داخل شوئ د ټولنیز فعالیتونو پیل کارونه ستاسې څه وو؟ زموږ پیل د همدغه ماشوم نه وشو چې زموږ مکمل د سیستم او هر څه د دې ماشوم نه وشو چې دې ماشوم موږ ته یو روحیه راکړه لکه د ماشوم سره په خبرو تاسو ته یو انګیزه پیدا شوه اقدام مو څه وخت وکړ چې عزت آرټ په ننګرهار کې د یتیم ماشومانو لپاره برنامه په لاره اچولې خو چون د ځینو مشکلاتو د ځینو یوازیتوب د لحاظه کمزوري و هغې ته موږ د ماشوم واستو ډېر ښه بس د هغې زموږ برنامه مخکې روانه شو چې هغې باندې حضرت صاحب که پیل ته راشو په پیل کې تاسې د پکتیکا د زلزله ځپلو سره څه مرسته مو کړه؟ موږ په ننګرهار ښار کې په صرافۍ چوک کې موږ 3 ورځنۍ غرفه وواله او خیمه مو ولګوله چې په پای کې 4.5 میلیونه افغانۍ جمع شوي دا د ننګرهار د ځوانانو په مشوره باندې دا پکتیکا ته ولېږل شوي هغه زلزله ځپلو ته مو ویشلې او ټولنیز رسانۍ کې موږ ټولو خلکو سره د هغې حساب هر څه موږ هغې ته ولېږل. ډېر ښه دی. په دغه چارو کې چې کله تاسې صندوق لګوله او یا د زلزله ځپلو لپاره پیسې ټولولې ښکېل کسان یا هغه کسان چې تاسې سره په دې کې ګډون درلود هغوی څوک وو؟ هغه د ننګرهار رضاکارانه ځوانان دي ټول بنیاد مشخص کسان دي خلک ګوري چې ملګري خفه نه شي مشخص کسان دي ټول د رضاکارانه راوتي یو غږ یې کړی و چې موږ په ننګرهار کې صندوق لګوو کوم ځوانان موږ سره غږ کوي خو لله الحمد د ننګرهار فعال ځوانان ننګرهار وګړي ټول ورسره ودرېدل دا پروسه یې کامیابه کړه. ډېر ښه دی. پوښتنه راسره شته چې په هغه وختونو کې چې کله ننګرهار کې دغه کې کامې سیمه کې او ځینو نورو سیمو کې سیلابونه راووتل او زلزلې رامنځته شوې او د بیز اکمالاتي سیمه کې سیلابونه راووتل د ننګرهار د خلکو ځینې غبرګونونه راپارېدلي وو چې ولې د پکتیکا خلکو سره مرسته وشوه او په هغه ډول چې د پکتیکا خلکو سره وشوه زموږ سره ونه شوه د دوی د ځواب په بدانه تاسې څه وینا لرئ؟ په چون هغې وخت کې چې څنګه دا پیښې راتلې ډایرکټ زموږ مؤسسات ورته رسېدل موږ ته ضرورت نه و ځکه چې موږ خپل د سترګو لیدلو حال موږ کتل ثانیې ته موږ تللي یو ثانیې ته ځانونه هم رسولي دي خو اقدام هم نه کوو تر څو چې موږ ته چې کومې مرستې رسېږي هغه مؤسساتو رسولې دولت رسولې موږ ته ضرورت نه و چون په اخر کې چې موږ خلک ګیلمن نه شي ګیلې په ځای کړو موږ د فدراسیون مخکې ورته صندوق ولګاو چې په هغې بدل کې موږ 1,50,310 افغانۍ را جمع کړي او بیا د ننګرهار ځوانانو په شمول باندې د امریت په شمول باندې
د فدراسیون په شمول باندې کامي ولسوالۍ کې اړوند کورنۍ ته وسپارلې. ښه ډېر ښه دی. لکه د زده کوونکو تعداد مو د یتیم روزنې وړیا مرکز کې څو تنو ته رسیږي؟ زمونږ لله الحمد فی الحال د 90 ته رسېدلی شاوخوا. ښه ډېر ښه. چې دې کې نجونې هم دي او هلکان هم دي. ښه ډېر ښه. په کومو څانګو کې ورته تدریس کوئ تاسې؟ موږ خو لومړی چې د عزت آرټ هنري مرکز نامه باندې ده د همدې نامې د چتر لاندې موږ ورته لومړی خطاطي کوله او رسامي ورکوله. دې سره اوس ورسره ترڅنګ د دیني زده کړې هم ورکوو، د انګلیسي هم ورکوو او د پښتو هم ورکوو. په اونۍ کې یوه ورځ موږ ورته د استاذۍ برنامه هم لرو چې دوی څنګه وکولی شي جرأت د لوړونې کلاس، جرأت لوړولو د خاطر برنامه لرو. ښه. حضرتي صاحب که راته ووایي چې مالي امکاناتو سرچینه مو له کومه ځایه ده؟ داسې کومه سرچینه لري؟ زمونږ په لومړی کې مالي امکانات د خپل شخصي جب نه وو چې زمونږ یتیم شاګردان د 15-20 تنه خپل هم کولی شو، چون چې د هغې څخه زیات شو زمونږ د وس نه بهر شو. بیا موږ په ټولنیزو رسانیو کې چې نن سبا سوشل میډیا چې مشخص شی ده چې لکه اساس د کمپاین چارم فیسبوک، زمونږ دا ټول کمپاینونه د هر څه زمونږ د سوشل میډیا د مخې نه ځي او ملګري د سوشل میډیا د مخې نه پیژني. بیا موږ په سوشل میډیا کې وایو چې موږ د یو برنامه روانه کړې چې زموږ خدای دې ونه کړي چې ناکامي سره مخ شي، که تاسو موږ سره مرسته کولی شي د دې د غښتلتیا او د کویتوب لپاره. خو چون الحمدلله زمونږ یو ورور د دې د ماشومان دپاره یو بل ځای نیولو دپاره ودرېده چې اقدام یې وکړو چې بل ځای ورته ونیسي، ځای وړوکی دی نه ځایږي. هغې دپاره یې موږ ته کرایه راولېږله د 3 میاشتو. خو چون لا هم همداسې کې روان ده، موږ ته نه لا د پرمختګ او د مرستې تمه لرو چې یوازې هم پرې نه دي. ډېر ښه. د ګران ورور څخه هم زرګونه نړۍ مننه چې تاسو سره مرسته کوي. حضرت صاحب که راته ووایي چې د کتاب ټولونې کمپاین مو د کومې انګیزې له مخې پیل کړ؟ مننه. موږ د کتاب راټولونې کمپاین په هېواد کې ډېرې ستونزې وکتلې، چون چې موږ خپله د مکتب نه هم فارغ شوي وو. موږ سره یو احساس پاتې وو چې وخت به راځي موږ به ځوانان کېږو، دا مشکل حل کوو. خو چون هېواد کې ستونزې شته، ښه به شي، تمه امید لرو. په ښوونځي کې کتابونه کم وو، د کتابونو نه شتون سره کم وو. ځینې کورنۍ موږ وکتلې چې کتابونو ته وسنه کې د تعلیمي کال هم په ختمېدو کې وو. د دې لپاره موږ یو نوښت وکړ چې په ننګرهار کې موږ د ټولنیزو رسنۍ کې اواز اوچت کړ چې موږ کتابونو ټولونو کمپاین کوو. که موږ سره څوک درېږي موږ تیاري مو شعار جوړ کړ د کتاب راټولونې کمپاین. د کمپاین څخه موخه د چا کتابونه تاسو سره په کورونو کې اضافه یې موږ سره مرسته وکړي یا یې نږدې ښوونځي ته ورکړي. هغه کتابونه چې تاسو په کورونو په تاخچو کې ښې وهلي دي دا موږ ته وسپارئ. زه خپله داسې یو افسانه ده چې پریکشه کې راوختله، ما کرایه مې ورکړه، ځوان ته 50 افغانۍ ورکړې، خو ده 10 په جب کې واچې 10 ټول بکس کې خو خو ما ته چون داسې یو فکره پیدا شوه چې دا 50 افغانۍ ته 10 جب کې واچوه 20 لګې خو څه حساب. دغه راته وویل چې زه د 12م صنف زده کوونکی یم او لومړی یم په خپل کلاس کې د کتابونو نه شتون سره مخ یم. چون چې هغه کتابونه زه په یو ځل اخلم ډېر مصرف راځي، زما د کورنۍ نفقه را په غاړه ده. هغې دپاره موږ داسې پیسې جمع کړي دي او دا به زه کتابونه اخلم. خو ما ورته یادوري وکړه دا شمیره دې ما ته راکړي، که ملګري سره یې دا پیسې باندې ته کور ته څه واخلې. خو هماغه شو چې ما شمیره واسه چې ما چې رسانۍ ته دا خبر واچوله چې 11م صنف کتابونه پکار دي. خو خدای شته زه په څه کارونو کې مصروف وم چې ماښام کېده ما خپل ادرس هم پکې اچولی او ماښام مازدیګر کېده چې زه خپل ځای ته راغلم چې ګوره ډېری کتابونه ایښي وو، یعنې د هغه شخص نه د څو شندو نفرانو کتابونه ایښي وو. بس هماغه تشویق شو چې ما وویل چې زه کولی شم، ما کې دومره همت شته چې د سوشل میډیا د خوا نه دومره کتابونه ټولولی شم. د هماغې ورځ ما کمپاین هم شروع کړم. لکه کافي اندازه کتابونه مو کافي اندازه هم شروع کړم. لکه مکتبونو باندې هم توضیح کې بیا کتابونه موږ په دې جریان کې چې لومړی باندې حق لري او حقدار هم دي. موږ د یتیمانو لیسې ته ورکړه او د نابینایانو یا ناشنایانو چې ورته وایي دې لیسې ته موږ کتابونه ورکړه او توضیح هم کړه. بیا پسې وروستۍ باندې د 20 دوبونه لاندې امیدآباد منځني ښوونځي دې ته هم ورکړه او دې د پاسه هم بیا د فارمیاډي یو لیسه ده هغې ته هم توضیح کړه. هغې تر څنګ باندې نوي پلان کې موږ لرو چې عربان لیسې ته هم ورکړو او دې تر څنګ موږ یو عمومي کمپاین هم شروع کړی د عامه کتابونو. که د عامه کتابونو د ټولونې په اړه راته ووایي چې له دې څخه ستاسې موخه څه ده چې عامه کتابونه راټول شي او ځوانان دې مطالعه وکړي؟
ها ډېر خپل پښتنه د وکړه موږ د عامه کتابونو د دې خاطر جوړ کړ چې موږ د اطلاعات فرهنګ د خوانه یو غونډه ونیول شو چون چې موږ کوم کارونه کوو د اطلاعات فرهنګ سره په تماس کې یو د امریت سره یو موږ د غي لپاره یو غونډه ونیوله چې د فکر جوړونې خاطر د عامه غزې نه موږ د یو فکر واخیست چې موږ باید کتابونه راټول کړو ځوانان واڅو چون زموږ کتابخانه شته دي خورا کتابخانه شته دي خو ځوانانو ته مراجعه نه کوي کتابونه څخه به برخې دي ا دې ته موږ کمپاین وکړو چې ترڅو کتابونه راټول کو او له الحمد روان دي ټوله کتابونه خو په ټول کې مطلب دا دی چې بیا داسې کوم ایډیام لري چې ځوانان د مطالعه لپاره وهڅوي او مونږ د دې لپاره د کتاب راټولول کوو بیا مونږ دې ته یو بل برنامه لرو فلحال زموږ د کتاب راټولونه عامه کتابونو راټولونه پروسه روانه ده چې دې پسې بیا مونږ دې ته د نندارتون پروګرام جوړو په هغه ځای کې مونږ دې د نندارتون نیسو چې د فعال ځوانانو او د ویښ ځوانانو غنه غونوي او دې ته مونږ نور ځوانان هم تشویق کوو چې راشي د کتاب مطالعه وکړي دې لپاره مونږ به پراخ کچه باندې نندارتون جوړو او بیا به دغه وروسته به هغه ځوانانو ته چې علاقه ورسره د کتابونو ورته ډالۍ کوو او د هغه وروسته بیا موږ د کتابتونونو ته ډالۍ کوو چې ځوانان ته مطالعه وکړي د دې څخه ګټه واخلي د هغه کتابونو د چې خلکو سره په کورونو کې اضافه یې ګردونه پیښ انواره کې موږ راخلو ولسته ورکو فکر جوړونه د خاطر کوو کتابونه د کتابونو د مطالعه لپاره چې کوم ځایونه تاسو د ځوانانو لپاره ټاکل شوي دي که له دې وروسته یې ټاکي نه مونږ په ننګرهار کې الحمدلله ولې کتابخانه لرو د عامه کتابتون د ادګا جمعات کې ده چې ډېرې ځوانان ورترازي خزمینه سازي ورته کتاب د لپاره اربش کتابونه دي او دې ترڅنګ ځوانان ته ډېرې ځای نشته چې په کې مطالعه وکړي داسې بڼونه لرو په ننګرهار کې چې ډېر خولي بڼونه دي شیر زلوبغاړي کې مطالعه د فرق کولای زیاده باغ شهید ده همداراز د غازی امان الله خان مقبره ده شارع فضال لري مطالعه وکي موږ کوشش کوو چې د ځوانانو ذهنیتونه جوړ کړو چې د مطالعه سره شوق پیدا شي د لپاره موږ د کمپاینونه شروع کړي په ننګرهار کې حضرت صاحب ډیره زیاته مننه ستر تعالی دې لاس تر لره په پای کې هیوادوالو ته په خاصه توګه ځوانانو ته مو پیغام څه دی ځوانان ته زما یو غوښتنه ده چې ځوانانو هیواد ته کار وکړي مزه پاتې شي هیواد جوړ کړي هیواد و ځوانانو باندې آباد ده ځوانان د ټولنې بلا تیر ده دا ځوانان چې د ټولنې په مخ کې دي د خصوصا مې د هغه ځوانانو نه ګیله راځي چې په سوشل میډیا کې یا په ټولنه کې مطرح دي خلک پیژني زه دوی څخه غوښتنه کوم چې ټولنیز فعالیتونه وکړي هغه کړنې وکړي چې ټولنې ته مفید وسی د همدارنګه لکه د موږ سره اوږه ودرېږي داسې فعالیت وکړي چې یو چا ته خیر وسی ځکه چې دوی اوازونه رسیږي او د یو چا چې اواز رسیږي چې هغه غږ نه کوي هغه خپل هم ګونګی ځکه چې خپل اواز نه لري چې اواز لري باید ورسي ټولن سره اوږه ودرېږي حضرت صاحب له تاسو څخه زرګونه نړۍ مننه چې په خپرونه کې مرا سره ونډه واخیسته او زموږ دعوت مو قبول کړ قدرمنو لیدونکو له تاسو څخه هم مننه چې تر دې د مرا سره پاتې شئ تر بیا مو په لوی او بخون کې سختن تعالی سپارم خدا بریالي اوسئ